او د خیر سره بالکل سب په دې واده کې راسي چې ستونه مو کوپیان څوک نه څوک شي وي څوک ودنه پکې پاتې شوی نه جی یاره والله بس ډیره دنیا راغلی ټول خلک خو په مینه راغلیو او بس مونږ مې تم دوا کوي له پکار چې مونږ تم دواګانې کوي جی نن خو د اتفاق پس مون خبر شو تاسو ایوارډ شو دا نو یې په اړه کې بس پیغام ورکول غواړم چې تاسو ته ایوارډ دی اتفاق پرس او دلته زموږ په پیښور کې په ارشد سینما کې شو دا نن د جمعې ورځ نن شروع شوی د نو سبا هم د کخیر او د اتوار په ورځ پکې ایوارډونه دي کوم چې زموږ فدریشن دی هغه به ایوارډونه ورکوي نو ان شاء الله چې هغه ډیر ښه پروګرام دی او زه ټولو ته وایم چې تاسو پکې شرکت وکړئ دا څه وجه نه تاسو مونږ کم شوی دی او شوګان هم زیات راځي څه وجه نو بعد اصل کې د موسم وجه د دې ورځو کې لږ شوټینګونو مسلې وي موسم هم خرابي بل زمونږ د کمی سینماګانې چې زیات تر هغه روانې شوې د په وجه باندې فلمونو باندې لږ اثر پرېوتی دی فلمونه کم جوړېږي او دا شوګانې چې کوم دی نو دا ځای په ځای کېږي اوس انشاءالله چې په دې بله جمعه یعنې زما خیال دی 13-14 باندې په سوات کې زموږ شو ده نو لګیو کار مار کوو اوس زموږ اختر له انشاءالله یو فلم به راځي چرته لو فرید چرته ملنګي نو انشاءالله دا هم یو ډېر ښه پروجیکټ دی او ډېر محنت سره دا کهاني لیکلی شوې ده او کوشش کوو چې دا یو بهترین او ښه فلم جوړ شي پای کې ما سره ارباز هم دی جهانګیر هم دی او بیا نور چې کوم زموږ د پښتو سټارز یا ټول به انشاءالله دې فلم کې وي او دې فلم ته به انشاءالله موږ کوشش کوو چې ډېره زیاته توجه ورکړو چې یو بهترین فلم او خوبصورته فلم جوړ شي ماشاءالله غټ زمان هم دی شوق نه ساتي چې تاسو ته چې موږ سره فلم کې والي جی په بهر حال دا خو دار چا خپله خوښه ده دا خو څه ضروري نه چې یو سړی یو کار کوي نو یې پسې بل هم راځي دا خو د ټایلنټ خبره ده او د چا چې څه قسمت یې هغه به یې زموږ د طرفه څه داسې خاص دغه نشته پابندي نشته او بل زموږ د پښتو فلم لږ مستقبل داسې تاریخ غونته دی ځکه چې مخکې موږ داسې خاص نه وینو چې یاره زموږ ګورنمنټ یا دې خوا توجه ده یا الکترونیک میډیا توجه ده یا د پرنټ میډیا توجه ده نو د دغه خلکو بالکل توجه نشته نو که د دوی توجه راله نو بیا سړی څه سوچ هم وکړي په دې وخت کې د پښتو فلم څه داسې ډېر دغه نشته تاسو خو ډېر مینهوال دي ستاسو فلمونو ګوري ته به څه پیغام ورکول غواړئ جی نو بس پیغام دا دی چې خپلو کې مینه محبت پکار دی په خپلو بچو باندې ښه اعلی نه اعلی تعلیم پکار دی ځکه چې زموږ پښتانه کم دینو دی لږ تعلیم نه تښتي نو تعلیم ډېر ضروري دی ځکه چې راتلونکي وخت کې کم حالات به جوړېږي او کمې خبرې به جوړېږي نو دې دپاره تعلیم ډېر زیات ضروري دی ډېر جی شاهد صاحب خبرې وکړې ډېر ښکلې خبرې وکړې موږ یو وړه شان دمال